الله عز وجل برنا من قساري لأن الله يرى الله عز وجل كتل كي کلوی تر قرآن په تلاوت کې نه مشغولېږي مگر رب العالمین تا ګوري. کلوی الله عز وجل چې البصیر اغلی دن کې ذات دی. او کلوی رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. لوی ایمان په ایمانونو کې دار چې ته دا خبره معلومه کې چې په کوم ځای کې زوم دقه الله عز وجل ما ګوري. کلوی تاسو باندې کرام الکاتبین مقرر کړی دي. کلوی چې ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انسان یو خبره نو باسي مگر دغه په دی خوا کې تیار څوکیدار دی خبره نوٹ کې او قیامت کې به ورته الله عز وجل پیش. الله عز وجل مونږ ګوري. امامنا وسيدنا امام ابن قیم رحمه الله یو واقع ذکر کړی دا. یو کس په اراده وکړه د زنا چې زه په ځای کې زنا وکم، خو چې کله ټول اسباب د زنا برابرېږي به د خلکو له دې زنانه له وایي ته وګوره بار څوک وینه عزت هم تلف نشي. وی ویل هیڅوک نشته دی. بیم تاکیدن ته دا تاکید وکړي وی ته بیم وګوره وی چې هیڅوک نشته دی. دریم ځلې وی ته بیم وګوره وی چې هیڅوک نشته. د دې ښځې د خوا نه جواب وکړه چې د سړي د تسلي په خاطر چې الا الکواکب فقط او فقط دا ستوري دي. وی ایسته سړی په ژړا شو چې هر کله دا ستوري موجود دي نو هغه ذات چې دا ستوري پیدا کړي د مکوکب هغه به اوس په کوم ځای کې هغه به خامخا ما ته ګوري که به مې نه ګوري. ځان یې راوروسته کې زینه پرېښوده. انسان به داسې عقیده ساتي شپه ده که ورځ د ملګرو سره یم که یوازې یم سفر کې یم که حضر کې دقه رب العالمین ما بره نه ګوري ما څاري. نو چې کله مې الله ګوري الله عز وجل مې څاري. یاد ساته ستا د ایمان حفاظت کېږي یو، ستا د عمل صالح حفاظت کېږي دوه، والا که دا عقیده چېرته ته ونه لري چې الله عز وجل ما ګوري دا عقیده ته ونه ساتي چې رب العالمین ما ګوري. یاد ساته نه به ستا د ایمان حفاظت وکړي شي یو، نه به ستا د عمل صالح حفاظت وکړي شي دوه. هغه ایمان هغه قیمتي سرمایه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبا به سړی مسلمان د شپې کافر کېږي، بل طرف باندې به د شپې مسلماني سبا به ایسته به کافر شي. څلورم اساسي بنیادي سبب د فتنو په دور کې د ایمان د حفاظت دپاره د عمل صالح د حفاظت دپاره د اوسپنې قلات چې د هغه صبر دی. صبر سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه به دا خبره کوله چې کله ګناه سره مخامخ شي یوه ګنټه څو منټه صبر وکړي